ډېره مننه استاد محترم چې موږ ته مو وخت راکړ. تاسو دلته قطر ته رالاست، طالبانو د چارواکو سره مو ولیدل او د هغوی سره مو مقرر او 3-4 ورځې پرله پسې مجلسونه وکړل او نن مو د ملا برادر اخوند سره هم ولیدل. که تاسو د دې ملاقاتونو په اړه باندې لنډ جریان ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو یو شمېر سوله افغانانو قطر ته په دې خاطر سفر وکړو چې طالبانو نظر څخه هم خبر شو، د سولې د بهیر وڅارو، تعقیب وکړو. نو 3 ورځې مسلسلې متواترې غونډې وشولې او همدارنګه انفرادي ملاقاتونه مو وکړه. نن هم په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر له مشر چې په غونډه کې ګډون درلود په مجلس کې، او همدارنګه طالبانو ډېر مهم چارواکي چې په قطر کې وو اکثریتو سره موږ وکتل او بالاخره د 3 ورځو د غونډو یو نچوړ موږ راوویسته او دی موږ ته ژمنه وکړه دی له خوا چې دغه کارونه باینده کې موږ تعقیبوو. هیوادوالو سره ژمنه وکړه یا ډاډ یې څرګند کړ چې ځینې په دې کې پخواني تعهدات مو ځینې پکې نوي دي، خو په مجموعي ډول باندې 10 غټو ټکو کې دغه زموږ 3 ورځنی مجلس دا خلاصه شو. په هغه کې مثال دی ژمنه وکړه چې بهرنیو ځواکونو سره چې کوم تړون شوی د هغه تر لاسلیک وروسته به دی ټولې هغه ژمنې چې په دې تړون کې راغلي هغه به عملي کوي او هغه ته متعهد دي. یو د مسله باندې بحث وشو او دی ژمنه وکړه. بل بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم به بین الافغاني خبرې شروع کیږي. او بله مسله چې وه چې بین الافغاني خبرو کې به د افغانستان حکومت یا د کابل اداره دا به د یو افغاني جهاد په توګه مطرحي، نور افغاني جهاتونه به وي خو دا به هم پکې، یعنی هېڅ افغاني جهاد به له خبرو څخه نه محرومیږي، ټول افغاني جهاتونه به پکې. نو دا مثلا او د راتلونکي نظام ډول دا خبره واضح شوه چې د راتلونکي د نظام د ډول څرنګوالی دا په د افغانانو په بېلابېلو جهاتونو پورې یو مجموعه کې ټولو افغانانو پورې اړه لري، نه په یو مشخص ګروپ پورې. بله خبره چې یادونه وشوله چې کمې خبرې چې د بهرنیانو سره شوي دي هغه به بیا له صفري نقطې نه تعقیبېږي، بلکې تر هغه ځایه چې ابتدایي لاسلیک ته تیارې شوې وي همغه فاینل شوي همغه خبرې به له هغه ځای نه وروسته شروع کېږي، نه دا چې بیرته دا څو میاشتې مزل چې وړ شوی یا دا څو کلن مزل چې وړ شوی بیرته له هغه ځای دا خبرې را شروع شي. یعنې صفري نقطو نه خبرې نه پیلېږي، توافق شوی متن چې دا له مغه ځای دا خبرې پیلېږي. بل دی موږ ته ډاډ راکړ، ژمنه یې وکړه چې د اسلامي امارت ځواکونه به د ملکي تلفاتو کچه چې دا هغه به کوښښ کوي 0 نقطې ته یې راټیټه کړي او دې کې د ولس نه هیله وکړه چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوي، مرسته به ورسره کوي. نو د ملکي تلفاتو د راکمونې پخه ژمنه یې وکړه. بل دوی ژمنه وکړه ټولې هغه رغونیزې موسسې چې دي یا د ساختماني موسسې چې دي چې د بیا جوړونې نوې جوړونې کارونه کوي او د اسلامي او ملي اصولو سره سم کار کوي، موږ به هغې ته ډاډ ورکوو، د کار او فعالیت اجازه ورته ورکوو. بله مسله چې وه د تعلیمي مؤسساتو د فعالیت مسله وه چې د اسلامي امارت د حاکمیت په ساحو کې دوی ولې او همدارنګه دوی د حاکمیت د ساحو نه پرته په هر ځای کې چې تعلیمي تحصیلي مؤسسې کار کوي دوی به کوشش کوي چې د هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړي او دوی سره به تفاهم کوي او تر تفاهم نه وروسته به دوی ته بشپړ ډاډ او امنیت خوندي. همدارنګه د زندانونو مسله یاده شوله، دوی وویل چې موږ به د اسلامي شرع او اسلامي اصولو سره سم زندانیانو سره چلند کوو او دوی په وینا چې د کابل اداره هم باید همداسې ورته چلند وکړي، زندانیانو سره د اسلامي او افغاني اصولو سره سم چلند ورسره وکړي. او همدارنګه دوی په پای کې ټینګار وکړو 10مه برخه د خبرو نچوړ دا و چې د جګړې اساسي درنه برخه چې ده هغه به بهرني لوري پورې تړلې ده. کله چې بهرنی لوری حذف شي ختم شي یا دی د افغانستان نه ووځي بیا کوم مشکلات زموږ خپله د افغانانو ترمنځ پاتې دي هغه موږ افغانستان د جرګو مرکو کور دی، دا به د جرګې د مرکې د یو بل سره د تفاهم او زغم لارې دا ستونزې د افغانانو حلوو چې هغه ډېره کمه برخه پاتې کېږي. مجموع کې په لسو البته خبرې خو ډېرې زیاتې شوي، موږ هېوادوالو ته دا خبره کوو چې هر هغه خبره چې ستاسو په زړه کې ګرځي، ستاسو په فکر کې ګرځي، دلته طالبانو سره مطرح شوله، دغه ټولې ستونزې مشکلات چې دي او په مجموعي ډول باندې چې موږ د فکر او انګېزه او احساس وکتل دی خپله ډېر لیواله دي سولې ته. او فقط لومړی شرط هم دا و چې بهرني ځواکونه افغانستان نه ووځي، دا خبره موږ ورسره مطرح کړه چې هېوادوالو سره تشویش ده چې بهرني ځواکونه به ووځي بیا به جګړه شروع شي. دوی ویل چې موږ یو پخه تجربه لرو، د روسانو د وتلو نه وروسته دا کار وشو
نو دا ځل به انشاءالله هغه کار نه کېږي. موږ د افغاني جهادونو سره خبره کوو څنګه چې بهرني ځواکونه وځي، موږ متصله د هغوی د خروج وخت به را تکمیل شوی نه وي چې موږ به افغاني جهادونو سره د جګړې د ختمولو باره کې او د کورنۍ ستونزې حل باره کې توافق ته رسیږو. یعنې دا مجموع کې دغه درې ورځنۍ خبرې اترې چې وې ګټورې وې، مثمرې وې. موږ خو د کوم افغاني جهاد په نمایندګۍ دلته نه راغلي، نو دوی ته موږ له سره وویل چې موږ سره د زړه اخلاصه خبرې وکړئ چې موږ د یو خاموش اکثریت غږ تاسو ته را رسولی ده او غواړو چې ستاسو پیغام هغوی ته ورسوو. نو دا کوم وضاحتونه چې وو یا ډاډګرنې چې وې یا ژمنې چې وې دا په دې لسو ټکو کې موږ خلاصه کړې او دا فاینل شوې. نو دا به موږ دې نور جزئیات به موږ بیا ورسره رسنیو سره شریکوو. موږ درې ورځې تفصیلي متواترې خبرې کړې دي، خوږې هم پکې وې، ترخې هم پکې وې، مباحثې هم پکې وې، خاطرې هم پکې وې، دردونه هم پکې وو، غمونه هم پکې وو، کړاوونه هم پکې وو. خو دغه تصویر چې د طالبانو په وړاندې هلته په کابل کې موجود ده، دا تصویر هغسې چې دوی څنګه په واقعیت کې دي هغه ډېر تفاوت لري. زمونږ هیله همدا ده چې د کابل د ادارې یا د افغانستان د حکومت تصویر دې ته انتقال کو او دې تصویر واقعي تصویر چې دا چې هغه کې ډېر دردونه نغښتي دي هغه کابل ته ور انتقال کو چې بل اخره د جګړې بهرنۍ لوري چې دا هغه د سره خپل تفاهم کوي او د جګړې کورنۍ لوري چې دا یا لوري دي هغه دغه د افغانانو په وساطت او منځګړیتوب باندې بل اخره سره د تفاهم او نقطې ته ورسیږي. په غټو ملي مسایلو کې چې دی ولې نظام ډول افغانانو پر اړه لري، نو د یعنی د انحصار خبره پکې مطرح نه وه. نو ښه خوږ او تریخ بحث وشو، خو د ټولو نتیجه دا وه چې د خبرې شوې یو نتیجه یې لرله او یو مثبت لوري د خبرې روانې دي. فکر کوم چې که چیرته افغانان په خپل میز کې دغسې ډیالوګ ته دوام ورکړي، داسې غوټه به پاتې نه شي چې هغه حل نه شي. ځکه افغانانو ته هر هم شرعي حل لاره ورته لري، هم ملي حل لاره ورته لري، هم جرګه لري، هم مرکه لري. نو دا بحثونه چې وو موږ نور افغانان نه هیله کوو چې طالبانو سره کینی. هغه افغانان چې هلته طالبانو باره کې ډېر منفي نظر لري، نو دوی موږ ته دا په ډاګه کړه چې موږ هغه کسانو سره هغه ته حاضر یو کتنې ګورېګنې ته چې د هغوی نظر زموږ باره کې ډېر منفي دی. ځکه چې دا د دوی د زړه غوټه د فکر دا باید موږ راوسپړو، حل کړو، قناعت ورته ورکړو. نو دغه خبرې چې دي زه فکر کوم مجموع کې ګټورې او نور افغانان باید دغه مسله تعقیب کړي. موږ د طالبانو له مشرتابه څخه سیاسي دفتر څخه مننه په دې کوو چې په دې سختو تنګو شرایطو کې دې زمینه برابره کړه چې د افغانانو یوه ډله چې په سیاسي موضوعاتو باندې نسبتا سر خلاص دی هغه یې دلته دعوت کړه او خپل پیغام یې هغوی ته وویلې څرګند کړه او هغوی د هېوادوالو دردونه او کړاوونه دوی ته څرګند کړ او بالاخره د تفاهم بېلابېلې نقطې رامنځته شولې. تاسو د طالبانو سره د ډېر پخوا څخه پېژنئ او اوس چې تاسو ولیدل دوی په قطر کې تاسو څه مثبت بدلون یا ډېر تاسو ته یو جالب ټکی یا هغه څه شو؟ یاره په دوی ډېره حوصله ډېره زیاته شوې، حوصله یې زیاته شوې، تجربه یې زیاته شوې، زغم یې زیات شوی ده، یو بل زغمل یې زیات شوي دي. تر هغه پورې دوی خبرې نه کوي چې ستا ټولې خبرې نه یې اورېدل. نو په هغه پخوا د 20 کلو مخکې طالبان نه دي، دوی خپله هم وویل چې هغه یو انقلابي شرایط و، حالات ډېر ګرم و، د احساساتو مرحله وه او اوس په ټولو برخو لپاره دوی کمیسیونونه جوړ کړي دي. هرې برخې لپاره دوی خپل مشخص کسان لري، هغه خبرې تعقیبوي تر اخره پورې. یعنې د زغم روحیه، د پخلاینې روحیه او د تحمل روحیه او د بل چا د مخالف لوري د خبرو د اورېدلو روحیه دا ډېره پیاوړې شوې وه. حتی موږ داسې تصور کوو چې هغه سیاستوال چې په حاکمیت کې دي هغوی دغسې د دومره زیاتو خبرو د زغم هغه نه لري، ججور یې نه لري لکه دی چې اوس موږ هیله لرو چې بیا دی په قدرت د رسېدو نه وروسته بېرته مغه پخواني مرحلې ته ونه ګرځي یا که چېرته افغانانو سره په تفاهم کې او دا خبره یې وکړه چې دا موږ ته واضح ده چې هېڅ لوری افغانستان کې هېڅ جهاد په یوازې ډول باندې حکومت نه شي کولی. هر چا چې دا تجربه کړې دا ډېره ناکامه تجربه وه او افغانستان ته ډېر زیانونه رسولي. دا ځل ته موږ په هغه مرحله کې نه یو. نو که دی چېرته ګډ حکومت کې چا سره تفاهم ته رسیږي یا د افغاني لور سره په تفاهم ته رسیږي یا خپله واک ته رسیږي، په هر لوري چې دی په واک کې دی د ګډون خبره مطرحي، نو موږ هیله دا ده چې پخوانۍ خبرې لکه څنګه چې دی ته نه ډېر خوند اخیستی هغه بیا تکرار نه شي. او د کابل ادارې څخه یا د افغانستان د حکومت څخه هم زموږ هیله دا ده دی فیصله د کابل ادارې څخه چې دی طالب چې په جګړه کې اخته د ستونزې ډېرې ګالي دی تحمل ته حاضر دي، دی هم باید تحمل ته حاضر شي. نو او بالاخره د افغانانو په خوښه
یو د قسم اسلامي او ملي حکومت غواړي همغسې حکومت تاسیس شي. ډېره مننه استاد. کور ودان.